د شاعرانو د رپاڼې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وئ او د صحت په کالیو کې ونغښتي وي. قدرمنو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر، شاعرۍ، شخصي ژوند او نور بوختیاو خبرې اترې کوو. نو په دغه برخه کې نن زموږ سره د پکتیا د سیمې خوږژبی شاعر غلام طاهر افغان صاحب دی. نو راځو د افغان صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې هم ترې وکړو. افغان صاحب، زموږ د شاعرانو د رپ په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. خوشحاله اوسئ باچا صاحب، خوښ یم چې تا سره په خپرونه کې یم او د شاعرانو ډېرې مینوالو ته، خپلو مینوالو ته سلامونه او احترامات. خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. ډېر زیاته مننه افغان صاحب محترم، دا چې زموږ څخه د ملګرو بار بار غوښتنه کوله چې تاسو لاړ شئ پکتیا ته او د افغان صاحب سره یو بنډار جوړ کړئ، څو شعرونه ترې ریکارډ کړئ او زموږ سره یې شریک کړئ. دا چې موږ هلته درغلي وو او ملاقات مو سره ونه شو، اوس مو په خوست کې پیدا کړي، نو دا یې لا خوند وکړو. نو افغان صاحب، که دې خوښه وي د مینوالو د ادبي تندې د غوړېدا په خاطر یو غزل درنه اورو. ولې نه چې اول سندرې زړه کې وای بیا ټپې شروع کړي. اول سندرې زړه کې وای بیا ټپې شروع کړي، سړی مین چې شي نو دغسې نخرې شروع کړي. او جاهلان هیڅ کله د خدای نامه په خوله نه اخلي. جاهلان هیڅ کله د خدای نامه په خوله نه اخلي، چې د خدای قهر په نازل شي کلمې شروع کړي. واه، بیا یې اورو افغان صاحب، واه. جاهلان هیڅ کله د خدای نامه په خوله نه اخلي، چې د خدای قهر په نازل شي کلمې شروع کړي. او د خپل ژبې، خپل ولس د خوشحالۍ لپاره، د خپل ژبې، خپل ولس د خوشحالۍ لپاره طاهر له ځان نه مداري جوړ کړي، ډرامې شروع کړي. واه، ډېر عالي دی. واه افغان صاحب، ډېر عالي. مننه افغان صاحب. افغان صاحب، که دا راته ووایه چې تاسو خو ډېر وخت هم کېږي چې د شعر میدان ته راغلی، نو د خپلو شاعرۍ او د خپلو چاپ شوي اثارو په هکله که لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. دا خو داسې دی چې د ما خو ډېر وخت کې چې زه شعر لیکم، خو بیا په یو څو وخت مخکې مې یو کتاب چاپ شو، دغه نه مخکې یو بل چاپ شوی و چې خوشحال خان خټک نه کم نه یې جانانه. هغه زما یو شعر و، هغه یو مصره مې ورته یو مصره مې راخیستې ورته چې لس ودونه کوي ګرم نه یې جانانه، خوشحال خان خټک نه کم نه یې جانانه. ستا لهجه واړه د کوزې پښتونخوا ده، بیا نو ته د سید کرم نه یې جانانه. نو دغه یو شعر نه مې مصره اخیستې وه، کتاب نوم دا نوم یې ښیي خوشحال خان خټک نه کم نه یې جانانه. او اوس یو بل کتاب مې چاپ شوی و، بله پاسه خړې دي او بله پاسه، دغه دوه ټولګې طنزیه دي، دغه ټولګې مې دوه چاپ کړي دي. افغان صاحب، که دا راته ووایې چې تر اوسه مو کوم سبک کې مو ډېر زیات کار کړی؟ زما خو مینوالو ته معلومه ده، شاعران لیکوالان مې د طنز په ډګر کې پېژني او زه خپله اکثریت په طنز کې ډېر کار کوم. طنزیه شاعري ډېره کوم او طنز لیکم. مننه افغان صاحب محترم. شعرونه به درنه اورو، غزلونه به درنه اورو، نوي نوي غزلونه. ضرور دي. دا چې مینوال به دې په تمه وي. په ناچیزه خبر هر چا سره رنډي. په ناچیزه خبر هر چا سره رنډي، همیشه ګرانه په وچو بسو ټنډي. پښتانه دې اړولې په لانجو دې ګلمخیه، ته د دې د ورډې ورنډي. واه، بیا یې اورو افغان صاحب. پښتانه دې اړولې په لانجو دې وې ګلمخیه، ته د دې د ورډې ورنډي. دې نه شل ډزه چې ځان ولې ښه ده چې په دې ډیموکراسي کې ته لونډې. واه، دې نه شل ډزه چې ځان ولې ښه ده چې په دې ډیموکراسي کې ته لونډې. د کابل ښکلي دې ټول درنه لوګای شي، اشنا ته د پېښور که ملکنډې. څه زبردست دی. واه افغان صاحب، واه. د کابل ښکلي دې ټول درنه لوګای شي، اشنا ته د پېښور که ملکنډې. او له دې ژوند نه به څه خوند واخلې طاهره، چې زمانو دې وي ښځې او ته کونډې. واه،
ډېر عالي دی افغان صاحب واه د دې ژوند نه به څه خوند واخلې طاهره چې زمانه دې ښځې ورته کونډې واه واه افغان صاحب واه ډېر عالي دی نور هم درنه اورم افغان صاحب مسلسل څو غزلونه در څخه اورم فتوا چې کله د بې علمه شیخ له خولې وځي فتوا چې کله د بې علمه شیخ له خولې وځي او دا له مذهبه وځي دا له کلمې وځي غربت ته څه وکړم ته هم لکه لنډه بړستان چې سر را پټ کړم نو سمدستي مې پښې وځي واه واه افغان صاحب یا ډېر عالي دی غربت ته څه وکړم ته هم لکه لنډه بړستان چې سر را پټ کړم نو سمدستي مې پښې وځي او ځواني کې هر یو پیغله درته پښه نیسي ځواني کې هر یو پیغله درته پښه نیسي او نو خامخا چې سړی زوړ شي له مزي وځي واه ډېر دی افغان صاحب واه او ستا نصیحت خبره توبه توبه ستا نصیحت خبره توبه توبه پښې اورمه د چپ غوږ په پردې وځي واه هاي څه زبردست دی واه ستا نصیحت خبره توبه توبه پښې اورمه د چپ غوږ په پردې وځي او طاهر که یو نیم غزل شوخ لیکم بخنه غواړم طاهر که یو نیم غزل شوخ لیکم بخنه غواړم کله نه کله روغ سړی هم له چتې وځي بېشک واه ډېر عالي دی واه افغان صاحب واه بس به وي که بل هم درته افغان صاحب دا چې موږ مخکې مې یادونه وکړه که نه چې موږ پکتیا ته درغلي ولته ملاقات سره ونه دا چې موږ دلته پیدا کړی نو داسې په اسانه دې نه پرېږدو بس دا تاسې مینه ده او د تاسې د مینهوالو مینه ده نو خوښ زه خپل هم سلم چې تاسو سره ناست یم او خپل مینهوال مې ګوري او خپل شعرونه ورته وړاندې کوم مننه افغان صاحب غزلونه به در څخه اورم مسلسل څو غزلونه خپلو مینهوالو ته ډالۍ ښه اوهو ته پرېږده ټوکې ماته نخرې ماته پرېږده اوهو ته پرېږده ټوکې ماته نخرې ماته پرېږده د جنکو سره بلد یم کیسې ماته پرېږده او د چا په باب مظاهره ده زه خبر هم نه یم د چا په باب مظاهره ده زه خبر هم نه یم پکې خوشحال یم وایم چغې نارې ماته پرېږده واه څه زبردست او ښکلی زه یم ملي لوبغاړی تماشه کوه ته تشویق له تا غواړم چکې چارې ماته پرېږده زبردست واه دا وجلاف نه یم دا ستا لپاره هر څه کوم دا وجلاف نه یم دا ستا لپاره هر څه کوم ته رقیب ووهه نرخونه داوې ماته پرېږده بیا یا روان صاحب واه دا وجلاف نه یم دا ستا لپاره هر څه کوم ته رقیب ووهه نرخونه داوې ماته پرېږده رویباره چپ شه طاهر دومره وږی تږی نه دی رویباره چپ شه طاهر دومره وږی تږی نه دی جانان دې راشي مصرفونه خرچې ماته پرېږده زبردست واه مننه افغان صاحب یو پخوانی غزل دی و هغه در څخه اورو کړي کې شو او خو داسې یو څه مې لیکلي وو چې دا غمازان ډېران چرګان کړي کشي مینه کې ټول رقیبان کړي کشي او د ښکلو مینه دې په توپ ولګي له دې نه وروسته خفګان کړي کشي اسلام د سولې او د امن دین ده پکې بې علمه شیخان کړي کشي زبردست بیا یو روان اسلام د سولې او د امن دین ده پکې بې علمه شیخان کړي کشي چې خپل ولس ته ګټه نه رسوي د داسې کام مشران کړي کشي او چې په تور سرو باندې لاس جګوي داسې غیرت او ایمان کړي کشي طاهره مینه د لیلا او مجنون دا نن سبا شکار کړي کشي واه مننه افغان صاحب ته ډېر زیاته مننه کوم افغان صاحب په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل او هغه غزل چې ډېر در باندې ګران
ولا دغه شاعران هم وایي او زه خپله مې هم شعرونه په ما خپله ټول ګران دي او د اولاد په څیر دي که نه نو دغه یو به درته ووایم چې د شپې کلک مسلمان دي او سهار منافقین دي د شپې کلک مسلمان دي او سهار منافقین دي په لوی لاس دوزخونو ته تیار منافقین دي مجبور یم چې دیدن به د کوم په چادري کې کوڅو کې غمازان دي او په لار منافقین دي واه وان صاحب څه زبردست وطنه چې دا نن د سمه غرض ښه وبخښئ وطنه مونږ ولس در څخه دغه ځواب غواړو وطنه مونږ ولس در څخه دغه ځواب غواړو خلکیان منافقین دي که اشرار منافقین دي واه حاصل چې د حلال رزق ترې اخلي نو ولیان دي حاصل چې د حلال رزق ترې اخلي نو ولیان دي کری چې څوک په خپل پټي کوکنار منافقین دي زبردست او ډارېږه له هغو نه باچا صاحب ډارېږه له هغو نه چې له خدای نه ډارېږي ډارېږه له هغو نه چې له خدای نه ډارېږي په مرګ تړلي نه دي نه په ډار منافقین دي وان صاحب واه او طاهره په دې سیمه کې چې څومره فکر وکړم صحیح خلک ډېر کم دی او بېشمار منافقین وان صاحب ډېره زیاته منم امان صاحب ډېره زیاته مننه کوم دا چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ ډېره زیاته مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ بیا هم مننه کور مو ودان مننه د شاعرانو زره پاڼې قدرمنو لیدونکو دا و د افغان صاحب سره مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعر پورې ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو الله حافظ